بیا هم ښه راغلاست. په رمضان کې 10 مهم کارونه چې باید موږ تاسو یې زده کړو او وکړو. دا یو سلسله یو لړۍ ما پیل کړې ده او نننۍ ویډیو دا درېیمه ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې انشاءالله زه تاسو ته بل مهم کار چې در پیژنم هغه څه شی ده؟ هغه ده اخلاص. اخلاص څه فکر کوئ چې دا اخلاص څومره مهمه موضوع ده؟ سبحان الله، که زه تاسو ته ووایم نو تاسو به په خپله باندې حیران شئ چې اخلاص په اسلام کې او زمونږ او ستاسو په دین کې څومره یو مهمه او حساسه موضوع ده. قرآن شریف تاسو خلاص کئ، حیران بشئ. داسې یو ځای به تاسو چېرته پیدا نه کوئ په قرآن شریف کې چې هلته دا د اخلاص موضوع نه بیان شوي. اخلاص په هر عمل کې، اخلاص په هر عبادت کې د الله جل جلاله توحید او یووالی په هر ځای کې، سبحان الله، په هر ځای کې دا لوی صورتونه تاسو ولولئ که نه. ابتدا یې هم په دې باندې شوې ده او انتها یې په دې باندې شوې ده. قصې منځ کې راغلي دي، خبرې دي، احکامات دي، معلومات دي. سبحان الله، بیا الله جل جلاله په هر ځای کې په دې موضوع باندې موږ تاسو ته معلومات راکوي او بیا یې را یادوي. یو وخت کې ما پلټنه کوله، ما دا د قرآن شریف په قرآن شریف کې مهمترینه موضوع به څه شی وي؟ قرآن کې مهمترینه موضوع په دې اړه ما پلټنه کوله چې د قرآن کریم اساسي مهمترین پیغام، تر ټولو مهمترین پیغام به څه شی وي؟ سبحان الله، پلټنه مې چې وکړه، نور علماو هم په دې کې تحقیق کړی و او ښه څېړنه یې کړې وه. هغه موضوع د څه شي راوتلې وه؟ موضوع د اخلاص راوتلې. اوس که تاسو سره سوال پیدا شي چې دا اخلاص به څو وارې په قرآن شریف کې ذکر شوی وي، نو که زه تاسو ته دا ووایم تاسو به بالکل حیران شئ. سبحان الله، څو وارې د موضوع اخلاص، دا موضوع په قرآن کې راغلی ده 200 وارې. 200 وارې یو موضوع تا ته الله په دغه وړکي قرآن کې 200 وارې در یادوي. 200 وارې تا ته الله جل جلاله د دې موضوع په اړه باندې معلومات درکړي. تاسو څه فکر کوئ چې دا سعادي موضوع ده؟ نه والله، دا سعادي موضوع نه ده. قرآن شریف کې څومره ډېر موضوعات دي، خو سبحان الله، الله جل جلاله دا موضوع دومره زیاته یاده کړې ده او دومره زیاته یې موږ ته راپېژندلې ده چې که راجمع کړي نو 200 وارې کېږي. دا یقینا چې په دې دلیل ده چې د قرآن کریم اساسي او تر ټولو مهمترین پیغام هغه نه ده مګر د اخلاص ده. اخلاص دومره زیات مهم ده چې الله جل جلاله، یعنی ته دا 200 وارې به څومره سپارو کې دا راغلی، په دې ټولو سپارو کې په هر ځای کې چې ته وایې بس تا ته دا موضوع مخې ته راځي چې ای انسان متوجه، ای مسلمانه توجه، چې دا موضوع ګوره تا نه هېره نه شي. دا سعادي خبره نه ده چې الله جل جلاله یووالی، که ته تلاوت کې، که منځونه کې، که تراویح کې، که روژه نیسې، که صدقې کې، که ذکر کې، که هر یو شی کې، حتی که یو چا باندې سلام اچول ولې نه؟ السلام علیکم په یو چا باندې سلام اچي. وړوکې نه وړوکې عبادت په دې کې الله جل جلاله تا ته دا در یادوي چې ګوره مهمترین شی د ګوره له یاده ونوځي چې هغه نه ده مګر اخلاص ده. که چېرته په سلام کې ستا مطلب دا وي چې الله راضي شي، الله درته اجر درکړي، سلام دې هم عبادت ده، اخلاص پکې پیدا شو. خو که چېرته ستا په حتی حج ګوره څومره یو لوی عبادت ده، صحیح شوه، حج څومره یو لوی عبادت ده، همدارنګه څومره یو لوی عبادت ده، صحیح شوه. ویلی نه شم ځکه دلته پابندیانې لګېږي، دا صفحې او دا هر څه ختمېږي، دعوت ګډوډېږي. دا وګورئ څومره یو لوی عبادت ده، خو چې په دې کې هم ستا دا اخلاص نه و که نه، د هر څه دی د صفر سره ضرب دی، هر څه دی ختمېږي. حج را واخله، څومره یو مهمترین عبادت ده، څومره یو مهمترین عبادت ده. په دې کې ستا پیسې لګېږي، په دې کې ستا وخت لګېږي، په دې کې ستا مسافري راځي، په دې کې مشقت راځي، صحیح شوه، په دې کې نابلدتیا راځي، په دې کې څومره ستونزې دي، وخت پکې لګېږي، ستړتیا، مریضي، هر څه. خو سبحان الله چې په حج کې هم ستا دقه موضوع نه وه که نه، مطرح نه وه، په دې کې هم ستا دا موضوع مطرح نه وه، بس دا هر څه ستا بې معنا دي، بې فایدې دي. بل طرف ته وګورئ وړوکی عبادت، سلام اچول څومره یو وړوکی عبادت ده. سلام دې په چا باندې واچو خو اخلاص پکې و، الله جل جلاله تا ته په دې باندې هم لوی اجر او ثواب درکوي. مونځ کوې، روژه نیسي، هر یو عبادت چې ته کوې
اساسي موضوع ای مسلمان درنه هیر نشي په رمضان کې په دې خبره ځان پوي که چې ګوره اخلاص باید ته پکې مراعات کړي. دا یو ډیر مهم کار دی چې باید موږ تاسو په رمضان کې سږ کار انشاءالله زده کړو. ګورئ دا د احادیثو کتابونه تاسو راواخلئ. د نبي علیه الصلاة والسلام په دې ټولو خبرو کې علماو کومه خبره اول راوړې؟ انما الاعمال بالنیات. ولې دا مهمه د خبره اول راوړې ده؟ تا ته پکې پیغام درکوي چې ای انسانه کتاب خو شروع کوي، وروسته موضوعات خو را روان دي، خو په ابتدا کې ګوره دا موضوع تر دې ټولو وروستنیو معلوماتو څخه مهمترینه موضوع ده. په ټولو معلوماتو کې، په ټولو موضوعاتو کې دا په اول نمبر په سر کې ګوره راځي متوجه اوسېږه. که ته دا عمل کوې، که دا کوې، که دا کوې، که بل هر عبادت کوې، که علم هم ولې نه، ګوره چې نیت ته متوجه شه، نیت ته برابر که. الله جل جلاله په یو قرآن شریف یو آیات کې څه ناشنا بیان کوي. الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي قل ای پیغمبره ته دا خلکو ته ووایه، دا خلک پوی که، دا خلکو ته اعلان وکړه واضحه خبره، ان صلاتي یقینا زما لمونځ، صحیح ده، ونسکي مونځ خو پرېږدئ، زما ټول عبادتونه چې تاسې وینئ او تاسو ته ښکاره دي، صحیح شوه، او یا تاسې ورباندې خبر نه یې، زما ټول عملونه او عبادتونه منځونه د هر څه خو پرېږده، ومحیایا، سبحان الله، ومحیایا زما دا ټول ژوند زما عبادتونه، دا زما ټول دا ژوند چې ده که نه، دا ټول ژوند خو پرېږده، ومماتي زما مرګ هم چې راځي که نه، دا ټول ژوند، مرګ، ټول عبادتونه دا د څه لپاره دي؟ دا د چا لپاره دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمایي چې ته دا خلکو ته دا اعلان وکړه، لله رب العالمین. یوه موضوع ده، مهمترینه موضوع ده، اساسي موضوع ده. ای خلکو خلاص کړئ دا غوږونه په دې خبره چې زما مونځ، زما ټول عبادتونه پرېږده، زما ژوند، زما مرګ، دا ټول ګوره دا خاص یوازې او یوازې د هغه لوی رب لپاره دی چې د هر څه پیدا کړي او د هر څه مالک ده. خاص هغه لره دی، بس په دې کې بل څوک ځای نه لري. ګوره دا څه ناشنا خبره ده که نه؟ الله جل جلاله په بل آیات کې هم فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه، که چېرته واقعا څوک په تاسې کې په دې باور او یقین لري چې زه به یوه ورځ خامخا د الله په وړاندې ودرېږم، فلیعمل عملا صالحا، نو هغه د نیک عمل وکړي، څه رقم نیک عمل؟ ولا یشرک بعبادت ربه احدا، بل چاته د پکې بالکل برخه نه ورکوي، خاص فقط یوازې او یوازې د الله لپاره د عبادت وکړي او بس. که څوک رښتیا په دې باندې یقین لري چې زه د الله په وړاندې ودرېږم، حساب و کتاب به راسره کېږي، صحیح شوه، د آخرت په ورځ باندې ایمان لري، نو هغه د بیا یوازې او یوازې دغه خپل عبادتونه د الله لپاره وګرځي، خبره ختمه شوه. یعنې ډېر عجیبه او ناشنا آیتونه دي، خو که دا ټول زه راغونډومه 200 آیتونه کم نه دي که نه، نو دا ډېر زیات دي. تاسو ته مې د نمونې په ډول باندې وړاندې کړل چې دا څومره مهمه ده. نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته فرمایي، وایي ګوره چې د بل چا عبادتونه کې، دا خپل عبادت کې نور خلک را شریکان نه کړي، صحیح شوه، دا خپل عبادتونه د نورو انسانانو یا د نورو مخلوقاتو لپاره ګوره ونه ګرځئ، حتی که چېرته ته ټوټې هم شي، که چېرته ته مکمل اره شي، صحیح ده، مکمل دا بندونه د څوک د باندې قطع کړي، حتی که چېرته چا په اور کې واچولې او ویلې یې کړې، ویې سوځولې، ګوره چې دا کارونه کړي. زمونږ ژوند څو ورځې که هر څه رقم حالت راځي، خو راځي به، خو دا اخلاص او دا د الله جل جلاله یووالی، دا ګوره اساسي موضوع ده، او په دې کې هیڅ چا سره جوړ جاړی نشي کېدلی. یو ځل تاسو ته یو آخري خبره کوم چې دا ویډیو اوږده نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام ته کافران راغله، وایي داسې وکړو جوړ جاړی به وکړو، بالاخره صلح ته به ورسېږو. څه رقم صلح ته رسېږو؟ صلح دا ده چې ته داسې وکړه چې یوه ورځ راځه زموږ د خدایانو عبادت کوه، د بوتانو، موږ به د هغه په مقابل کې ستا د خدای عبادت کوو په بله ورځ، صحیح شوه. نو په دې سره به دا مشکل حل شي.
زموږ تاسو ترمنځ به دا تضاد ختم شي. ته به زموږ د خدایانو عبادت شروع کړه، موږ به ستا د خدای عبادت شروع کړو. الله جل جلاله صورت را نازل کړی په قرآن کې او فرمایلی دي قل یا ایها الکافرون. الله جل جلاله فرمایي ته پیغمبر ووایه د کافرانو لا اعبد ما تعبدون. په یاد ولرئ ګوره خبردار یوه خبره اخرنۍ خبره او حتمی خبره، بله خبره له هغې نه بالکل امکان نه لري چې زه ګوره د بل چا عبادت نه کوم. او که تاسو راځئ زما د رب عبادت کوئ او سبا ته بیا ځئ بوتانو ته، د دې عبادت فایده څه شی شو؟ په دې کې چا سره جوړجاړی نه کېږي ورور، خبره ختمه ده. او یو واري نه الله جل جلاله دا آیت تاسو خپله وګورئ، دا څو بیا بیا یې تکراروي، بیا بیا یې تکراروي. ولې؟ تر دې په خاطر چې ګوره دې خبره کې جوړجاړی ناممکن ده، هیڅ امکان نه لري چې موږ د بل چا عبادت وکړو. نو راځئ چې په رمضان کې درېیمه مهمه موضوع چې باید موږ تاسو یې زده کړو هغه دا ده چې اخلاص. هر عمل چې تاسو کوئ اخلاص پکې پیدا کړئ، خاص د الله جل جلاله د رضا لپاره یې وګرځوئ. یقینا چې ستاسو وړوکی عبادت به په ډېر لوړ مقام کې راځي. او که چېرته الله مکړه ستاسو عبادت کې اخلاص نو ستاسو لوی عبادتونه دا په ځمکه راغورځېږي او بې حیثیته کېږي. راځئ چې په رمضان کې په خپلو ټولو عبادتونو کې اخلاص پیدا کړو او خپل عبادتونه یوازې او خاص د الله جل جلاله لپاره وګرځو، تر څو الله جل جلاله هغه ټول ثوابونه او اجرونه چې موږ ته مقرر کړي دي او له موږ سره پرې وعده کړې ده هغه ټول الله جل جلاله زموږ او ستاسې په نصیب کړي.